سلام دوستانو، مایکروسافټ وینډوز 10 ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ په فایل شیرینګ باندې کار کوو. هیله ده چې تر اخر را سره پاتې شئ او په دې کې بعضې مهم موضوعات دي چې هغې ته مو پام راواړوم. نو راځو ویډیو باندې شروع کوو، درس ته ور داخلېږو. نو لومړی راځو موږ دا نیټورک ساحه خلاصو. ګور نیټورک پلس ته موږ سره نیټورک پلس چې موږ کله خلاص کوو نو دلته موږ سره هیڅ فایل یا فولډر موجود نه ده، ځکه چې شیر شوي نه دي د کمپیوټر نه تر اوسه پورې. نو راځو دوستانو، دلته موږ لومړی په د خپل ډیسکټاپ باندې دلته که موږ هر څه وغواړو کولی شو، مګر دلته زه اجازه نه لرم تر اوسه پورې چې دلته زه کوم فعالیت اجرا کړم. ګوره ماته ویو سورټ ګروپ باید راکوي راته، مګر زه اضافه کار نسم کولی دلته په دې نوی شی نسم ایجادولی. نو که دلته تاسو وګورئ دې مینو سایز او د دې مینو سایز چې وګورئ ډېر فرق کوي. نو زه راځم په خپل ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړوم. دلته فلحال دا فولډر ته زه یو نوم ورکوم د شیر فولډر په نوم باندې. کولی شئ تاسې خپل نوم په خوښه نوم ورته ورکړئ. فلحال دا فولډر فقط موږ شیر کوو. دلته نور راځو په مهمو موضوعاتو باندې. ویډیو ته توجه غواړم دوستانو چې یو سټپ درنه مس نسي. سکیپ کوئ مو ویډیو چې بیا پاس سټپونه درنه مس کیږي نو بیا نتیجه نه ورکوي کارم. نو دلته به دا فولډر به زه دلته وښیم. اوس راځم نو په ده باندې راسته کلیک کوم یا ښی کلیک پې کوم. پراپرټي ته راځم. پراپرټي ته راځم او ساده کار کوم د شیرینګ نه. شیرینګ ته چې کله زه راغلم نو راځم مستقیم په اډوانس شیرینګ باندې. اډوانس شیرینګ کې شیر دس فولډر ورته اخلم. دا چې مې ورته واخیست فولډر ما سره یو نوم رانه غواړي. زه فلحال په همدغه نوم باندې اتکا کوم. دا نوم یې صحیح ده. تقریبا تر 20 نفرو پورې دلته زه کولی شم ورته په همزمانه 20 نفره دې کار کولی، دا نفر کمولی زیاتولی شم زه ورته. راځو دلته دغه ساحه د کمنټ د تاسې کول ته خپل کمنټونه ځای په ځای کې تبصره ولیکئ. د فولډر د چې دپاره کاري کې هغه اضافه معلومات دغه تاسې کولی شئ چې اضافه یې کړئ. زه ورته فقط ورکوم شیرینګ. داسې یو نوم ورکوو ورته. نور درې ټکي ږدم پکې چې شیرینګ فایل هر څه نوم چې ورته ورکوئ تاسې اپلای کوم او اوکې کوم. دلته ګورئ تاسې د اپلای سره دلته یو فولډر ماته پیدا شو دوستانو، مګر دا چې مې اوکې یم کومه دلته ماته په دې فولډر باندې زه اکسس نه لرم. اکسس نه هدف دا ده چې دا فولډر زه نسم کولی چې په دې کې زه نور څه ایجاد کړم. خلاص مې کړ. ګوره دوستانو راځم یو نوی فولډر پکې جوړوم، مګر ماته اجازه نه راکوي دا فولډر زه نوی جوړ کړم دلته. درست. نو دې دپاره اجازې ته ضرورت لرم. اجازې ته چې ضرورت لرم راځم په ده باندې زه اوکې کوم یا کلوز کوم. دا د کلوز وي دلته. اوس که دلته راځم په خپل ډیسکټاپ باندې دا فولډر کې زه هر شی وکړم، فرض مثال دلته راځم زه نوی فولډر زه ایجادوم. فرض مثال ماته اجازه راکوي ځکه دا ما په خپل کنټرول کې دا ځای کنټرول کوي. ګورئ دلته یو نوی فولډر دلته هم راغی. دلته زه نوم ورکوم د F1 په نوم باندې. تاسې به دلته وګورئ افیکټ دلته به هم دا F1 چې دلته فقط کلیک کوم بیرون دلته هم F1 څه. اوس راځو که دلته زه وغواړم دا فولډر ته زه نوم یې بدل کړم F2 باندې، نه بدلیږي دا دوستانو ځکه زه اجازه نه لرم دلته. د ګورئ ماته بیا مغه مسیج راکوي تاسې اجازه نه لرئ دا اکشن ترسره کړئ. کینسل مجبور یم زه واخلم. راځم چې دغه هلته د اکسس رقم ته ورکړم، اجازه سره رقم ته ورکړم، په هغې باندې اوس بحث راخلم. نو راځو دا شیر فولډر باندې راسه کلیک کوو. راسه کلیک نه وروسته بیا راځو دلته شیرینګ ته را داخلېږو. شیرینګ ته چې را داخل شو بیا راځو اډوانس شیر ته. دغه هلته راځو دوستانو په دغه پرمیشن باندې. اکثره وخت تاسې تر درجې پورې کار کوي، مګر وروسته بیا تاسې ډیټا کنټرولېږي نه. اوس دلته ګوره ایوری ون ما سره انتخاب ده، مګر هر هغه څوک فقط کنټرول لرلی نشي پې نه فول فقط ریډ کولی شي. ګوره تا نه لوستلی شي مګر فول کنټرول پې نه لري. مګر ایوری ون نه زما هدف دا ده چې زه بیل ایوری ون دې وګوري کار دې پې وکړي. ایوری ون هر څوک چې د فولډر ته را داخلېږي وایي چې خو ما یو کس ته اجازه ورکړم چې هغه د فول کنټرول پې ولري. هغه نفر دلته ما سره موجود نه ده. دا څنګه پیدا کوو؟ راځم دلته د اډ په نوم باندې دغه بټنه کلیک کوم. اډ بټن چې زه کلیک کړم دلته متوجه غواړم د اډ نه وروسته دلته زه نوم نسم لیکلی، په اسانۍ ماته نه پیدا کوي. نو زه به دا اډوانس باندې کلیک وکړم. چې اډوانس نه کلیک وکړم نو یو صفحه مخکې موږ ځو. یو صفحه چې مخکې لاړم دلته ما سره اوس مکمل نومونه پیدا کېږي. کله پیدا کېږي چې زه فایند نو باندې کلیک کوم. دلته راځم فایند نو ورته اخلم. نو فایند نو چې کله زه ورته واخلم دلته ما د ټول نومونه راکړي. دا ساحه زه لږ پراخومه چې نومونه زه مکمل وګورم. زما هدف په کوم باندې ده؟ په پښتو تک باندې ده. پښتو تک به زه داسې سکرول کوم دلته مې پیدا کړه. ګوره پښتو تک دا مې پیدا کړه. دا زه څه کوم او اوکې کوم. چې اوکې مې کړم دلته هم دا اوکې کوم. دلته ما سره ګوره پښتو تک اضافه څه دلته. خو اوسه پورې پښتو تک هم دلته تنها د ریډینګ یا تنها د لوستلو کنټرول لري، مکمل کنټرول نه لري. زه دغه فول کنټرول ورته اخلم. فول کنټرول چې واخلم په اپلای باندې کلیک کوم. اپلای نه وروسته په اوکې کلیک کوم. ټول ساحه اوکې کوم. اوس دلته زه په دې فولډر باندې مکمل کنټرول لرم. دلته هم ما سره ګورئ دوستان دلته شیر فولډر ده. شیر فولډر نه راځم دلته بیا هم تاسې وګورئ دلته هم زه شیر فولډر ده ما سره F2 د ما F1 د ما سره. دلته زه غواړم چې نیټورک نه زه فرض مثال بل یوزر یم د نیټورک له طریقه داخل شوی یم، غواړم د دې فولډر نوم زه بدل کړم. هغه یوزر یم چې زه پوره اکسس لرم. فولډر 2 ورته چې انټر کله پریس کړم
ما ته به دا فولډر 2C او دلته به هم فولډر 2C یا F2C. نو ما اکسس مکمل ما ته ګرانټ سه ما ته اکسس راکړل څه. نو دوستانو دغه هغه مهمه او لنډه ویډیو د فایل شیرینګ په برخه کې و. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې مستونزه حل شوي وي او که ویډیو مو خوښه شوي موږ ته لایک راکړئ او که چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ملګرو سره شریکه کړئ او سبسکرایبشن دپاره نور ملګري هم را دعوت کړئ. اوس دپاره ښې چارې ښه وخت.